دا یو خور سوال کړی دی، وایي زه ډاکټر یم او دا کمپنیانو والا د دوایانو کمپنیانو والا موږ له سیمپلې راوړي د دوایانو او دا موږ له فري راکوي. د دې لپاره چې موږ د دوایانې وګورو ویې پېژنو نو یا به یې زه د ځان دپاره استعمالوم یا به یې چاله ورکوم او یا دا چې خرڅ یې کړم او په دې باندې ځان له نور څه والم، نو دا جایز دی او که نه؟ الجواب دا دوایانې د دغه کمپنیانو نه اخیسته د سمپلې د دې قبلول جایز دي د هدیې په شکل کې، خو په شرط د دې چې په ده باندې دا شرط نه ایښودی چې ته به زمونږ د دوایي چلې او هغه پلاني دوایي به پرې ختمې او د مریض چې دی هغه پلاني دوایي ته ضرورت دی خو ته به ورته زمونږ دا لیکې، که دا یي نو بیا دې قبلول ناروا دي او د دې نه علاوه قبلولې جایز دي. دپاره ویې ګوره ستا هدیه شوه ته یې وګوره چې ته د دوایي به مو پېژنې. اوس دې سره به څه کوي؟ زه قبلولې جایز شو ویغستو نو بیا دوه حالات دي. یو دا بعضو کمپنیانو والا په دې سیمپلو له پاسه لیکلي وي خرڅی به یې نه، هدیه کول خو جایز دي، استعمالول جایز دي، دا خو سیر تک، خو خرڅول څنګه دي؟ که دا کمپنی والا نه غواړي چې دا څوک خرڅ کړي یا عام قانون د هغوی دغه دا واضح وي نو بیا خرڅول غوره نه دي. او که چېرته هغوی دې کې څه کار نه وي او نه دغه هغوی وایي چې مې خرڅوه نو بیا هېڅ خبره نه، که خرڅوي که په خپله استعمالوي او که چاله هدیه ورکوي دا ټول جایز دي. والله اعلم.